د کرنې وزارت سره د شوي هوکړلیک په اساس هر کال د احصایې او معلومات ملي اداره د یاد وزارت سره په مشترکه توګه د کرنیزو ځمکو سروېګانې ترسره کوي چې په 1401 کال کې د اول فصل کښت د کرنیزو ځمکو او غنمو سروې په مشترکه توګه د یاد وزارت سره ترسره شوې ده چې په پایله کې وموندل شوه سږ کال اول فصل کې په ټول هیواد کې 2.8 میلیونه هکتاره ځمکه کرل شوې ده چې په دې کې 2 میلیون هکتاره آبي ځمکه ده او 600,000 هکتاره للمي ځمکه ده د دې مجموعي کښت څخه 1.9 میلیون هکتاره ځمکه باندې غنم کرل شوي دي چې مجموعي تولید یې 3.8 میلیون میټریک ټنه اټکل کیږي چې د 1401 کال د هیواد د وګړیو په نظر کې نیولو سره افغانستان 6.4 میلیون میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري د تولید او اړتیا وړ ارقامو په نظر کې نیولو سره افغانستان سږ کال 2.8 میلیون میټریک ټنه غنمو کمښت سره مخامخ دی همداشان د وریجو ځمکو کښت د تثبیت لپاره په 1400 کال کې یا د سروې ترسره شوه چې له مخې د هیواد په 18 ولایتونو کې په 141,000 هکتاره ځمکه باندې د وریجو کښت شوی دی چې مجموعاً 410,000 میټریک ټنه وریجو تولید شوی دی چې په 1400 کال کې د هیواد د وګړیو په نظر کې نیولو سره په تیر کال کې افغانستان 521,000 میټریک ټنه وریجو ته اړتیا لرله چې 248,000 میټریک ټنه کمښت سره مخامخ و.